که چیرې مو د سر ویښتان سپین شوي وي غواړئ چې توري کړئ په دې طریقه کولی شئ د تاسو د سر ویښتان یا سپین شوي ویښتان تور کړئ. مخکې له دې چې دا ویډیو شروع کړو یوه وړه غوندې یادونه کوو که تر اوسه مو زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب د ویډیو لاندې سور د سبسکرایب نشان ووهئ بیا په بیل بټن باندې کلیک وکړئ بیا په آل باندې کلیک وکړئ تر څو زموږ هره ویډیو تر ټولو اول تاسو ته در ورسیږي. اکثره دوستان پوښتنه کوي او چې کله موږ دغه د سر د ویښتانو د تورولو لپاره بېلابېل شیان استعمالوو نو د دوی سره حساسیت پیدا کیږي، یعنی دوی د مقابل کې حساسیت ښایي، دوی لپاره ستونزه پیدا کوي. نو دا په دې طریقه کولی شئ دغه سپین شوي ویښتان تور کړئ، یعنی بدن به د دې په مقابل کې حساسیت نه ښایي. د دې لپاره ځینې شیانو ته اړتیا ده، هغه شیان به تاسو راوړئ، یو مخلوط به ترې جوړ کړئ. دغه مخلوط په هفته کې 3 یا 4 ځلې وکاروئ، انشاءالله سپین شوي ویښتان به مو تور شي. د سر ویښتان د بېلابېلو ناروغیو یا بېلابېلو مشکلاتو له امله سپینیږي. هغه چې د سر ویښتان ولې سپینیږي ځان ته موضوع ده، انشاءالله په دې باندې بیا بله ویډیو تاسو ته برابره کړم چې د سر ویښتان ولې سپینیږي. نو په دې طریقه یوازې د سر سپین شوي ویښتان کولی شئ تور کړئ. نو دا شیان به تاسو راوړئ. اول یو پیاز به د توراشک په واسطه میده کړئ تر څو ښه میده شي. بیا د پیاز څخه د اوبه وباسئ، د یو دانه پیاز څخه چې څومره اوبه ووتلې دا یو لوښي ته واچوئ. دویم یوه کشوغه سیاه دانه چې ځینې خلک ورته کلنجې وایي، په انګلیسي کې ورته بلاک سیډ وایي، دا به تاسو راوړئ. دا په بازار کې سره د سیاه دانه په نوم پیدا کیږي، دا به راوړئ. یوه کشوغه به دا هم د دې پیاز اوبو سره یو ځای کړئ. یوه کشوغه به د کفرې تیل یا ځینې خلک ورته نریال وایي دا تیل راواخلئ او یوه کشوغه به دا هم ورسره واچوئ. یو به لیمو راواخلئ، 2 ټوټې یې کړئ، له دې څخه اوبه وباسئ، یعنې یوه کشوغه د لیمو اوبه هم ورسره یو ځای کړئ. 4 واړه د پیاز اوبه، کلنجې، همداشان د نریال تیل او لیمو ټول سره ښه میکس کړئ تر څو د کلنجې دغه تیلو یا تیلو ته تور رنګ ورکړي، توروالی غوره کړي. بیا وروسته دغه مخلوط راواخلئ، خپل د سر ویښتانو باندې ووهئ، 2 ساعته یې پرېږدئ. وروسته له 2 ساعتونو بیا په اوبو په واسطه ومینځئ. دا کار په هفته کې 3 یا 4 ځله ترسره کړئ، انشاءالله سپین شوي ویښتان به مو تور شي. انشاءالله په آینده ویډیو کې به زه تاسو ته د ویښتانو ولې سپینیږي په دې اړه یوه ویډیو برابره کړمه. نو دا ویډیو مو که خوښه شوې وي لایک یې کړئ، که کومه پوښتنه لرئ کمنټ یې کړئ او دا ویډیو د نورو پښتنو ملګرو سره هم شیر کړئ. د ویډیو کتلو څخه نړۍ مننه.